ښه بچی تا نوم څه شی دی؟ ذبیح الله. ښه ډېر ښه. د پلار نوم دې څه شی دی؟ محمد وزير. محمد وزير. ته کوم ښوونځي کې سبق وایي؟ لیسې محمد اسماعیل حسن زر. ښه ډېر ښه. څوم ټولګۍ کې یې؟ پنځم کې. پنځم ټولګۍ کې. ښایي تاسو په دغه ښوونځي کې د پښتو ژبې د موادو په اړه څه ستونزه وه چې ته یې اوس د خلکو ته ووایې؟ زموږ مکتب کې موږ د ټول صنف پښتو دی او استادان یې درس په فارسي راته وایي، کتابونه یې هغه فارسي راکړي دي او موږ ټول پښتون یو. خو تاسو ټول پښتانه یې؟ تاسو غوښتنه کړې چې تاسو ته ښوونکی پښتون راولېږي او مواد په پښتو راولېږي؟ او لاس وارن کړې ده. ښه څه یې درته ویلي دي؟ چې تاسو د ده سره فارسي سره مخته کېږي او تاسو ستونزه لرئ اوس هم ورسره؟ او دا سرمعلم هم څوک دی چې دا خبرې درته کوم؟ سرمعلم هم استاد صبور. استاد صبور. ښه استاد صبور ته تاسو عریضه نه ده لیکلې؟ نه نه نه. نو زړه م څه دی؟ چې عریضه ولیکو. ښه عریضه ولیکې بیا به څه وکړې؟ بیا به یې ورکړو ماته. ښه ډېر ښه. دوی یوه کاپي به بیا ماته هم راکړې. ښه د دوی فیسبوک له لارې به یې ټولې دنیا ته ورخپاره کړو. وزیر ته هم ورته ووایي. وزیر ته د پیغام څه دی؟ وزیر ته ورته ووایي وزیر مارک ته څه ورته وایي؟ چې زموږ د کتابونه هم پښتو راکړه او درسونه هم سم شي او استادان پښتو شي. آفرین. داسې مخامخ وزیر صاحب ته ورته وایي وزیر صاحب د موږ غږ واوره. موږ غواړو چې استادان هم پښتو شي، درسونه هم په پښتو شي، کتابونه هم پښتو شي او د فارسي نورونه وي. فارسي یوازې د یوې ژبې په شکل زده کړئ، نه ټول مواد. ډېره زیاته مننه.